بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین حکیار تاسو ګورئ ډاکټر ایس جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله د ریسک منیجمنت نه هم پټ داخليږو او په دې ویډیو کې موږ ډېر یو مهم موضوع باندې غږیږو چې د ریسک منیجمنت ډېر یو مهم او خاص اړخ دی، خاصه برخه ده چې هغه ته هیجینګ وایو. څه شی وایو؟ هیجینګ ستراتیژي غږیږو، همدا رقم د هیجینګ په فایدو نقصاناتو باندې غږیږو، همدا رقم د هیجینګ تاسو کم وخت استفاده کولای شئ. هر وخت دا چې تاسو کله ټریډینګ کوئ تاسو ته هیجینګ باید 100% یاد وي. هیجینګ ځکه ضرور دی چې ته کولای شئ چې د هیجینګ په تر باندې خپل اکاونټ خپل تاوان چې دی هغه کم روان تاوان چې دی هغه چک هغه واپس کی، هغه په ګټه بدل کی، ریکور کی، هغه ته کنټرول کی. صحیح شو؟ نو راځي چې خپل ویډیو سٹارټ کو. هیجینګ څه شی دی؟ ښه، اول بل ته زه د لاند ایکسپلین کما چې هیجینګ څه شی دی. د هیج اصل مطلب څه دی؟ هیج اصل مطلب دا دی چې تړل مطلب اوس زما دا لاس ته یو خواته روان دی، دا شانته لاس مې یو خواته زی، بل لاس مې بل خواته تلی شي، خو کچېرې دا دوه لاسونه چې وتړم نو کچېرې یو لاس کش کوم دا بل لاس هم سره زی، که دا بل لاس دی خوا کش کوم نو دا بل لاس هم سره زی. چې تړلې دی وجه د تړل شوی حالت د وجه دواړه د یو بل پسې روان دي. نو دا مطلب هیجینګ مطلب چې هیج کول، تړل، مقایسه کول سره په یو دغه کې هیج کول یعنی مطلب ټټول. صحیح شو؟ خا راځو دلته اگزامپل پته ور سره وایو. دلته لکه مثال زمونږ اکاونټ سو دی، اکاونټ هم دی، اکاونټ زمونږ دی مثال $1000 دی. صحیح شو؟ زمونږ اکاونټ دی $1000. ښه، اوس مونږ چې دی مونږ مثال ټریډ لګو پوزیشن مونږ آن کې چې کوم طرف ته کم دغه کې مثال XAU کې. صحیح شو؟ USD کې مونږ چې وکړو یو بای مونږ ولګو، بای مو لګولو زمونږ مثال بای ولګېدو، زمونږ دلته ټریډ روان دی په تاوان کې، مثال تاوان کې روان دی شاوخوا $600. څو؟ $600. نو $600 معلومیږي چې نیم نه زیات اکاونټ زمونږ چې دی تاوان کې روان دی. صحیح شو؟ دا زمونږه چې شو لاس روان دی. دلته به زه ولیکم چې تر څو تاسو پوه شئ. لاس کې روان دی. اوس راځو همدغه کې ښه، اوس هیج ته راځو. و $600 زمونږ لاس کې روان دی، نو زمونږ 50% نه بره چې دی تاوان کې روان دی. اوس راځو دلته مونږ وایو چې زمونږ اکاونټ باید خطر نه بچ شي. امکان لري مثال لکه دلته مارکیټ کې مونږ د مثال ښکاري یا چا راته ویلي یا مطلب کوم بل غټ ټریډر راته ویلي یا نیوز مونږ وکتو او مونږ دلته غلطه کې مثال غلطه نه مونږ انالایز کړو، غلطه ثابت شو، بای مونږ لګولو. $600 تاوان تم تللی روان دی $600 کې. نو اوس دلته راتلونکي سبا مثال یا یو ساعت بعد خطرناک غټ نیوز خبر را روان دی. اوس که زه دا سودا بندوم هم زما غټ تاوان دی، او که چیرې نه بندوم هم بس خطر کې دی زما اکاونټ چې مطلب ټول تاوان شي بند شي. نو دې لپاره باید څه وکړي؟ هیج وکړي. هیج څنګه کېږي؟ همدغه همدې کرنسي کې همدې پیر کې XAU کې دې کې به ته څه کې اپوزیټ ټریډ وکړي. اپوزیټ مطلب خلاف ټریډ وکړي. خلاف ټریډ څه شی دی؟ سیل دی. دلته موږ سیل ولګو. ښه، اوس دغه سیل چې موږ لګولې زموږ اوس ټریډ روان دی مثال په څو کې ټریډ مثال موږ اوس وکړي سیل او دلته موږ زیرو یې کنه مثال دلته زیرو دی او زمونږ همدغه سیل ټریډ زمونږ لاړو څو ته؟ $100 ته. څو ته؟ $100 پروفیټ ته لاړو. $100 چې دا پروفیټ ته لاړو. دا پروفیټ صحیح ده، پروفیټ ته $100 لاړو. نو $100 چې پروفیټ ته لاړو، ښه $100 چې اوس پروفیټ ته لاړو، دې اوس څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی چې مطلب که چیرې دا زمونږ اکاونټ مخکې نه $600 تاوان کې و، زمونږ سودا چې وکړه نو مطلب اکثره دا چې شو $100 ګټې ته لاړو. نو چې دا $100 ګټې ته ځي نو دا به زیاتېږي که نه، تاوان به چې کېږي بای به زیاتېږي ځکه چې سیل طرف ته مارکیټ روان دی. نو دا به څو کېږي؟ دا به
دغه 600 به په 200 بدلیږي. صحیح شو، دا په 200 بدل شو. اوس دلته یو اگزامپل زه درکم، یو اگزامپل به داسې درکم چې دا رقم. نو زمونږ مثال یو لاس لاړو 100 ته لاړو، لاس زمونږ مثال لاړو دغې ته $1500 ته. صحیح شو. نو اوس په $1000 کې ته $1500 څنګه تا نه لاس وشو؟ دا زه 200 به ایسته کم چې تاسو دا 200 به زه دلته ډایرکټ ولیکم، دا 200 به زه د دې په ځای ولیکم چې کلیر شي. ښه ودلته وګوره $1500 ته لاړو، خو زموږ اکاونټ کې ټول $1000 دي. نو دا څنګه موږ دلته $1500 موږ بیا هم زغملی شو؟ ولې کولی شو؟ ځکه چې هیجنګ موږ کړی که نه. هیجنګ موږ څنګه کړی؟ سل کړی. ځکه $10 ګټې ته لاړو، دلته $200 تاوان ته لاړو. نو داسې فکر وکړه چې دا دلته 600 مخکې و، موږ ټریډ ډایرکټ لګولی و په دغې کې په XAUSD کې سل لګولی و. نو سل ته چې کله دا ګټې ته لاړو هغه 200 ته لاړو. نو دغه سل نو حساب وکړو 600 نه. ښه 200 800 900 1000 11 12 13 14 15 دا $900 تاوان ته لاړو. $900 مثال عموما $1500 ټوټل تاوان ته لاړو. نو مطلب زمونږ سیل ټریډ چې دی دا $900 ګټې ته تللی دی. صحیح شو؟ انشاءالله اوس اندازه هم ذهن کلیر شوی وي. بیا هم پوښتنه وي سره کمنټ باکس واتساپ نمبر باندې کولی شئ. خو اوس پس ته زه د ریل اگزامپل هم در کومه. چارټ کې موږ یو څو یو دوه ټریډه ما لګولي دي تر څو هلته تاسو بیا نور ټریډونه مو لګوو چې صحیح پې پوه شئ. خو دلته لږ ذره ایکسپلینیشن ته هم دې ته هم غوږ ونیسئ. ښه څه شو؟ نو دا وګوره موږ سره چې دا څنګه $1500 ته لاړو، نو دلته $900 فرق راغی. نو $900 دلته به ګټې ته ځي، ځکه چې دا بای کې که تاوان څومره زیاتېږي خو معلومه خبره چې مارکیټ سیل طرف ته روان دی که نه. صحیح ده. نو دلته موږ اوس ګټه وکړه، ګټه نه ده کړې مطلب که دلته موږ سودا بندولی شو، صبر کولی شو که چې $900 جمعی 1000 نو 15 دغه سل کم $2000 کېږي. نو $400 بیا موږ پاتې کېږو لاس کې. نو هغه شاید موږ انالایز باید کړی وي، ځکه بیا موږ سودا هیج بندو، هیج کټ کوو، یو سودا ګټې والا بندو او نور تاوان والا پرېږدو چې لږ راښکته شي یا راښکته شي، یا واپس موږ ته اندازه کېږي چې مارکیټ واپس خلاف راتلی پروفیټ طرف ته راتلی شي. نو پرېږدو ګټه کې بندېدی شي، یا مطلب نیم تاوان کې بندو چې نیم تاوان مطلب زموږ ګټه ده، ځکه چې موږ هیج کړی او موږ هیج کې غټ پروفیټ اخیستی دی. ښه پر صورت اوس دلته که څوک نه پوه شي، اوس راځو ریل اگزامپل ته، دلته چارټ ته راځو. دا ټریډ ما مخکې لګولی دی، دې کې ما ټریډ لګولی او مثال دا دلته ما ټریډ لګولی په څه شي کې؟ په XAUSD کې. په همدې کې ما ټریډ لګولی دی. ته اوس وګوره دلته موږ سره ګوره لاس په دې یو ټریډ کې ما سیل لګولی او دا ګوره موږ سره لاس څومره روان دی؟ $440. صحیح ده. دا مثال زمونږ دا تاوان زمونږ اوله کې و $80 تاوان و مخکې چې دلته ما دا ټریډ لګولو دا $80 تاوان و. $80 تاوان نه و، $80 شاوخوا تاوان کې و همدغه رقم 80 او $100 راځي. $100 پورې تاوان و دلته. او ما دلته بیا ډایرکټ بای ټریډ ورپسې ولګو. کوم ټریډ مې ولګو؟ بای ټریډ مې ولګو. نو چې ما بای ټریډ ولګولو نو دلته چې کم $115 تاوان و هغه هم دلته هیج شوی. اوس که څومره هم دا تاوان ته ځي هغومره به دا ګټې ته ځي. نو دلته چې نه کېږي دا به د 115 بیخي نه بره کېږي، ډېر په مشکله. بیا هم که چېرې دا تاوان ډېر زیات های شي نو بیا 110 خو ته تللی شي، 50 پورې 150 پورې هم تللی شي دا تاوان. نو ډېر های نه ځي ځکه چې هیج کړی دی موږ که نه. نو دغه حساب سره دا چې شو دا هیجنګ شو. اوس زه مثال لا پروفیټ بندوم او دغه لاس امکان لري چې واپس راښکته شي. نو لاس ته ګورم چې راښکته شي، که لږ راښکته هم شي یا پرېږدم بند مې کړې. صحیح شو. بیا هم زه راځم دلته تاسو یو وړوکی اګزامپل ښیم. مثال زه دې ځای کې سیل کوم، تاوان ته مثال لاړو 40 لږ زره زیات شي تاوان. زه دلته بل ټریډ لګوم په بای کې دې خلاف لګوم. خو پروفیټ ته را روان دی چې لږ لاس ته لاړ شي. ښه دا خو پروفیټ ته دا بند کړو. په همدې کې زه دا سیل لګوم یا بای صحیح دی، بای لګوم. اوس بای هم پروفیټ ته راځي که څنګه؟ چې کله هم پروفیټ په کار پروفیټ بیا نه راځي، او چې کله بس وایي چې لاس وشي نو اوس لاس نه کېږي.
خیر په هر صورت نو دغه اگزامپل باندې ان شاء الله چې مخکینی اگزامپل باندې پوه شوی دا اوس بیا ما غشانته سلو دی مارکیټ هم سلو دی دلته اگزامپل هم اوس نه جوړیږي لکه مثال اوس هیجنګ ور اصل کې څه وخت کې هیجنګ چې دی چې کله ستا لاس زیات وي او 50% ستا اکاونټ 50% اصل ډالر $50 نه بره یا مطلب غټ اکاونټ وړي اکاونټ چې مطلب نیم نه زیات ستا شې شوی وي ستا تاوان مطلب مخشه ور سره نیم نه زیات شې شوی نیم نه زیات ستا تاوان شوی وي نیم نه زیات دا دی ته روش ولته اوس دلته دی خلاف ز ټریډ لګوم چې ما سیل لګولې بای لګوم ودلته زمونږ سون لاس ته نوي صحیح ده اوس که څومره د لاس زیات شي څومره چې د لاس زیات شي نه دا ما بم دغه 90 15 نه والا تر 15 پورې دا به د کیپ ډاون کیږي څومره چې دا تاوان د مال ته زیات ځکه چې د ګټ اور پسې ورځي صحیح شو خدا خو یو مثال شو دو مثال درې مثال او شو دی باندې ان شاء الله پوه شو اوس راځو د دې پرو ان کانس ته راځو پرو ان کانس مطلب چې د دې هیجینګ فائدہ او تاوان څه دی فائدہ او تاوان دا دی فائدہ څه ده فائدہ دا ده چې یو خو چې ته مثال هیجینګ وکې خپل اکاونټ سیف کې بچ دی کې بل بچ کې بل چې د هیجینګ چې دی وکې بس تشویش نه بخلاصي بس ټینشن به سر نه چې زما اکاونټ به اوس تاوان شوی مثال موبایل د ځان لري کړی وي زما اکاونټ ختم شو بچ ته چې دی تشویش به یو وخت سره به اکاونټ ته کولاوي نو دغه تشویش نه به بچي او همدا رقم هیڅ چې دی بس فائدہ هم دا ده چې ته مثال خپل اکاونټ دی یو ځکه سټک کې سټک مطلب ودرې بندې صحیح شو مغازی کې بس څومره تاوان زی غمره پروفیټ او پسې زی او څه اکاونټ نو واش کیږي ها و دا خو ګټه شوې خو تاوان چې دی تاوان دا دی چې نارملی زمونږ د فورکس ټریډینګ خو نشته دی به د سټاک مارکیټو کې هغه ته پریمیم وي پریمیم هغه به چې کله د سی هیجینګ کوي نو هغه باندې د هغه فیس کم سپریډ چې هغه به زیات چارج کیږي خو د خیر هغه څوک چې سټاک مارکیټ سره بلد هغه پويږي هغه کې هغه د تاوان یو ده بل نارملی چې عموما ټولو ته تاوان دی هغه دا دی چې مثال کله هیڅ ته وکړي نو به ته په اسانه نشي کولای چې تا ټول پیسې ته باندې شوي نو چې باندې چې ته په اسانه خاص نشي کولای چې ته البته ټریډونه زیات کی ځکه چې دستا کم لیوریج چې د مارجن چې د دستا کم شوی دی صحیح شو نو دی وجه نه لږ زره خامین هم لري لږ خوبین هم لري خو خوبین ډېر په دې دي چې هیج باندې مونږ اکاونټ کنټرول اول شو بیا غیسان کې مونږ کولای شو چې نور ټریډونه هم پکې ولګو هیج هغه وخت کوي تاسو چې کله 50% پورې تاسو اکاونټ خطر ته تللی وي نو تاسو به هیج کوي ځکه چې 500 ته خبره بره شي نو بیا نه کې ګور دلته تاسو اگزامپل وګورئ ګور مخکې ته اتیا او څو 90 پورې اتیا 15 پورې لاسو او دلته $1 سلاسو کنه دا اوس وګورئ دلته اوس $100 ته لاړو او دا $1 ته پروفیټ کې روان دي خیر دا عموم تاوان وګورئ تاوان $1 کې دی او هغه زمونږ $90 کې دا ټوټل لاس دی هغه 90 نهایت یا 15 نه ما ویل چې 95 پورې دا مینس کې $10 تفاوت ورکي نو هم دومره لاس هغه د زمونږ په ډاون کېږي صحیح شو دا هیج شو نو ان شاء الله چې د هیج په معنا پوه شوی وي د هیج په مطلب پوه شوی وي هیج چې ډیر زیات مهمه ده او هیج په طریقه باید ځان پوه کړئ ځان سره پریکټیس وکړئ بیک ټیسټینګ وکړئ تر څو سم کلیر په پوه شئ کوم ځکه پوښتنه وي مشکل تاسو کمنټ باکس او واتس اپ نمبر باندې رابطه کولای شئ زه کوشش کوم تاسو مشکل او پوښتنه ته په اسانۍ زر جواب درکم تاسو مشکل په اسانۍ او زر حل کم به هم در بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته